په یو کلی کې یو سړی اوسېدو. هغه هر څه لرل، کور، پیسې، عزت، خو بیا هم خوشحال نه و. ولې؟ ځکه هغه یو لویه غلطي وکړه. هغه د خپلې لومړۍ شجې قدر ونه کړه او بیا یې دویم واده وکړه. خو هغه نه پوهېده چې دا فیصله به یې ټول ژوند ګډل کړي. په خیبر پښتونخوا کې یو خوشکلی کلی و. غرونه، شنه فصلونه، ساده خلک. هلته یو سړی اوسېدو. نوم یې عمران و. عمران یو مالدار زمیندار و. ډیر ځمکه، ډیر کورونه. خو هغه سره یو ساده مهربانه ښځه وه. نوم یې شازیه و. شازیه ډیر صبر لرونکې و. هره ورځ به یې د کور کار کوه، د خاوند خدمت به یې کوه. دواړه خوشحاله و. خو وخت تیریدو یا د چا نظر ولاګېدو. کیسه وشو، داسې رو رو د خاوند زړه د خپلې ښځې نه تور شو او په نفرت کې بدل شو. یو ورځ شازیه عمران ته ګرمه ډوډۍ راوړه. شازیه: عمران جانه، دا وخوره، ستړی به شوي. عمران بې پروا و. کېږدی هلته. شازیه له خفه شوه، خو بیا هم مسکای وکړه. وړو وړو عمران بدل شو. هغه د ښار خلکو سره ناسته پاسته شروع کړه. هغه فکر کولو زه مالدار یم، زه هر څه کولی شم. هغه د خپلې ښځې قدر هیر کړه او په زړه کې د ایرور راشي او هر وخت به یې دا سوچ کولو چې زه ډیر مالدار یم او د خپلې ښځې قدر به یې نه کولو. د دویم واده خیال. یو ورځ د عمران ملګري ورته وویل: ولی دویم واده نه کوئ؟ تا خو مالدار یې. دغه خبره د عمران په زړه کې کښېناسته. هغه فکر وکړو او بالاخره یې فیصله وکړه. د هر چا داسې کورنواري ملګری یې او داسې د عمران هم ملګری وو او د عمران په زړه کې یې دا خبره واچوله چې هغه مالدار یې، تا ته به خوکلی جینی ملاو شي او جوان به دې خوکلی شي. او عمران دا لالچ وکړو. دویم واده. عمران دویم واده وکړو. نوی ښځه نایرا ډیره خوکلی وه، خو هغه مغروره وه. شازیه یوازې شوه. هغه په خاموشي ژړل. هیڅ شکایت یې نه کوو، یوازې الله ته دعا کوله. اورو اورو نایرا خپل اصل وښو. هغه عمران ته ویل: ستا دا زړې ښځه هیڅ کار نه لري. هغه شازیه ته بدې خبرې کولې. عمران هم بدل شو. هغه د شازیه سره بد چلند شروع کړه. هغه به چیغې وللې. کور کې جګړې شروع شوې. سکون ختم شو، برکت ختم شو او کور کې به هر وخت جګړې وي او خوشحالي ختم شوه. اورو اورو د عمران کاروبار خراب شو. زمکا تاوان کې لاړه او ټول فصل خراب شو او ډیر تاوانی شو او مالی حالات یې خراب شو. پیسې ختم شوي. کله چې پیسې ختم شوي، نایرا بدلا شوه. هغه وویل: زه د غریب سره جوان نه کوم او هغه کور پریښود. اوس عمران یوازې پاتې شو. نه پیسې، نه عزت، نه سکون. او عمران سوچ کوو چې دا ما سره څه چلو شو. او بیا ورته زړه کې رالل چې ما شازیه سره ډیر زیاتې کړي. یو ورځ هغه شازیه ته راغی. هغه ویل: ما غلطي وکړه، ما ته ونه پیژندلې او ما معاف کا. او آینده باز ستا ډیر خیال ساتم او هر حاجت به درلا پوره کوم. شازیه خاموش شوه. هغه ویل: زه تا بخښم، خو ته بیا بدل نشي. عمران بدل شو. هغه بیا کار شروع کړه. ساده ژوند، حلال روزي. ورو ورو دوی ژوند ښه شو. سکون بیرته راغی او بیا مکې په شان هر شی ټیک شو او د دوی ژوند بیا ټیک شو. ګرانو دوستانو، دویم واده بد نه دی، خو بې انصافي تر ټولو لوی ظلم دی. د خپلې ښځې قدر وکړئ. پیسې هر څه نه دي. اصلي خوشحالي په مینه کې ده. هغه څوک چې ستاسو په بد وخت کې در سره وي، هغه هیڅ کله مخ پرېږدئ او دا له تو ملګرو نه ځان وساتي. او ملګرو له هم پکار دی چې داسې حالتي ماشواري نه ورکړي. که دا کیسه مو خوښه شوه، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سبسکرایب وکړئ پښتو تون هب. ډیره مهرباني، مننه. الله مو تل خوش لساته. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.